زما د پلار خپه کې چینجي په داسې وخت کې وشو چې د طبیب او د غفلت مصافحه کېدله دا د رب شکر دی چې هر وخت زلزلې نشته ډېر ښکلی شعر دی قراره یاره ښه دی یاره ډېره مننه اسماعیل ژوند څنګه روان دی یار بس په هر حال باندې د الله شکر وستل پکار دی او رؤف خان به زما د کلام نه به تاسو ته او کتونکو ته پته ولګي چې ژوند څنګه روان دی ارشاد رؤف خان وایي چې یا به د سکول کېدو او یا به مدرسه کېدله یا به د سکول کېدو او یا به مدرسه کېدله زمونږ د کور ډېره په ګرانه ګزاره کېدله بېوسي دومره وه چې یا به د جامې کېدلې بچیه یا به د کاپیانې او بسته کېدله ډېر ښه دی دا خو یو 3 ځله ووایه یاره ډېره مننه بېوسي دومره وه چې یا به د جامې کېدلې بچیه یا به د کاپیانې او بسته کېدله زما د پلار خپه کې چینجي په داسې وخت کې وشو چې د طبیب او د غفلت مصافحه کېدله زما د پلار خپه کې چینجي په داسې وخت کې وشو چې د طبیب او د غفلت مصافحه کېدله یارانو ډاډ راکوو خپلو مې پیسې غوښتلې په داسې وخت کې چې د پلار مې جنازه کېدله دا شعر بیا ووایه یاره ډېره مننه یارانو ډاډ راکوو خپلو مې پیسې غوښتلې په داسې وخت کې چې د پلار مې جنازه کېدله هغه چې وړ و هغه بر ناحقه پړکو خلکو هغه چې وړ و هغه بر ناحقه پړکو خلکو د خور صورت لا تیرې مطالبه کېدله او زمونږ بزده وی د خبرو د کولو هنر زمونږ بزده وی د خبرو د کولو هنر خو که زمونږ لږه ناسته په حجره کېدله ډېر ښه شعر دی یار مننه او ستا په گاون کې کونډه خپل بچي نه هر اوده کی ستا په گاون کې کونډه خپل بچي نه هر اوده کی په کوم کتاب کې ستا د حج یا د عمره کېدله ډېر ښه شعر دی یاره مننه په ابراهیم خلیل الله باندې د اور په منځ کې په اسماعیل د چړې لاندې ازموده کېدله مننه او بیا به یې پس د مرګه داسې یادوي او سړی بیا به یې پس د مرګه داسې یادوي او سړی په اسماعیل خو به د ډېرو خلکو ښه کېدله ډېر ښه یار اسماعیل ډېره مننه رؤف خان وایي د بدو ډېر دي دنیا ډکه ده د ښې نشته د بدو ډېر دي دنیا ډکه ده د ښې نشته ځکه چې ما سره موټر یو بنګلې نشته اسماعیل دا خو بیا ووایه یاره ډېره مننه د بدو ډېر دي دنیا ډکه ده د ښې نشته ځکه چې ما سره موټر یو بنګلې نشته ځکه پې ډېر د خلکو بدې شم خو څه وکړمه زه که پې ډېر د خلکو بدې شم خو څه وکړمه پردۍ جامې دي خپلې یو جوړه جامې نشته مننه او د دې دنیا په اور به څنګه سړی ځان وسېځي د دې دنیا په اور به څنګه سړی ځان وسېځي دلته لا هغسې درنې درنې لمبې نشته مونږ د رب بندګي پرېښې ده دا څه کوو مونږ د رب بندګي پرېښې ده دا څه کوو دا د رب شکر دی چې هر وخت زلزلې نشته ډېر ښکلی شعر دی قراره یاره ډېره مننه مونږ د رب بندګي پرېښې ده دا څه کوو دا د رب شکر دی چې هر وخت زلزلې نشته زمونږ د لوري چې د رب د رضا کار نه کېږي د رب د لوري ځکه ښې فیصلې نشته ډېره مننه او د هدیرې نه د سړي د اولاد پته لګي د هدیرې نه د سړي د اولاد پته لګي د چا ټول قبر او د چا تشې خازې نشته دغه پیغور مړی ته هر وخت زندیر اچوي دغه پیغور مړی ته هر وخت زندیر اچوي ته خو غریب یې ستا خو ځای د هدیرې نشته ډېر ښه شعر دی اسماعیل دا خو یاره بیا ووایه یاره ډېره مننه دغه پیغور مړی ته هر وخت زندیر اچوي ته خو غریب یې ستا خو ځای د هدیرې نشته بیماره لور مې د علاج په تمه کټ وخوړه بیماره لور مې د علاج په تمه کټ وخوړه ما اسماعیل سره په دې وخت کې پیسې نشته